سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بومرا په رسمي ډول له شل ورځ نړیوال جام بهر شو. روهیت شرما د دوهني ریکارډ مات او د سرفراز ریکارډ برابر کو، خو بابر اعظم ته نږدې دی. ابراهیم زدران د نور علي زدران لوبه زما لپاره الهام او د راشد خان لوبول ګران دي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. بومرا په رسمي ډول له شل ورځ نړیوال جام بهر شو. له شل ورځ نړیوال جام وړاندې د هند کرکټ لوبډلې ستر ګزار وخوړ. دوی له دغه تمریناتو وړاندې خپل چپ توپ اچونکی جسپریت بومرا چې د لوبډلې د ملا تیر یې بولي له لاسه یې ورکړ. د هند کرکټ بورډ په رسمي ډول د شل ورځ نړیوال جام له لوبېدلو څخه د بومرا د بهر کېدو اعلان وکړ. تر دې وړاندې ویل کېدل چې هغه به تر نړیوال جام ورغېږي، خو داسې ونه شول او هند مینوال یې سخته خواشیني کړل. د هند کرکټ بورډ طبیعي ټیم په واضح ډول ویلي چې جسپریت بومرا په نړیوال جام کې ونه لوبېږي. د هند کرکټ بورډ وایي دا پریکړه یې د متخصصینو له مشورې وروسته کړی دی. یاد دې وي چې جسپریت بومرا د سویل افریقا په وړاندې لوبې لړۍ د لوبډلې برخه وه، خو د ملا تکلیف له امله یې له دغې لوبې لړۍ نه بهر شو او د نړیوال جام هم بهر شو. هند کرکټ بورډ وایي په شل ورځ نړیوال جام لپاره د جسپریت بومرا ځایناستی ژر اعلان شي. تر دې وړاندې د افریقا په وړاندې لوبې لړۍ کې د بومرا پر ځای محمد سراج لوبډلې ته اعلان شوی و. روهیت شرما د دوهني ریکارډ مات او د سرفراز ریکارډ برابر کړ، خو بابر اعظم ته نږدې دی. روهیت شرما سږ کال په خپله لوبډل مشري کې شل اوریزو لوبو کې 18 لوبې وګټلې، چې په دې سره هغه لومړنی لوبډل مشر شو چې په یو کال کې د ننه زیاتې لوبې ګټي. او د مهندري سنګ دوهني ریکارډ یې مات او د سرفراز احمد ریکارډ یې برابر کړ. د دوهني په لوبډل مشري کې هند په 2014 کال کې 15 لوبې ګټلې وې، خو اوس روهیت شرما دغه شمېر 18 کړی دي او د هند تر ټولو بریالی لوبډل مشر شو. بلاخوا د پاکستان مخکینی لوبډل مشر سرفراز احمد په 2018 کال کې 18 لوبې ګټلې وې چې دغه ریکارډ یې برابر کړ. همدغه راز د پاکستان اوسنی لوبډل مشر بابر اعظم په 2021 کال کې تر ټولو زیاتې 60 لوبې ګټلې وې. اوس روهیت شرما چانس لري چې دغه ریکارډ هم مات کړي او په نړیوال جام کې ښایي دغه هدف ترلاسه کړي. د یادونې وړ دی چې د هند او سویل افریقا ترمنځ د دریو شل ورځو لوبو 2 لوبې ترسره شوې دي چې دغه دواړه هند وګټلې او لوبې لړۍ په خپل نوم کړ، او دا لومړی چې هند په کور د ننه له سویل افریقا شل ورځې لوبې لړۍ وګټي. روهیت شرما د هند لپاره 109 شل ورځو لوبو کې 3719 منډې لري. په 233 یو ورځنیو لوبو کې 9386 منډې جوړې کړې دي او په ټیسټ کرکټ کې 3130 منډې لري چې درې واړو فارمټونو کې د هند باور توپ وهونکی دی. ابراهیم زدران د نور علي زدران لوبه زما لپاره الهام او د راشد لوبول ګران دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ټاپ آردر ټکره توپ وهونکی ابراهیم زدران وایي چې لوبه یې د نور علي زدران له تخنیک او توپ وهنې نه په الهام پیل کړې او هغه یې روزونکی دی. ابراهیم زدران له BBC سره په مرکه کې د خپل کرکټ په اړه وایي کرکټ مې له ماشومتوبه کوه، کرکټ سره می او علاقه له خوانه وه. نور علي زدران می کاکا دی او کله چې نور علي زدران په 2010 کال کې نړیوال جام کې د 50 جوړې کړې، ما ته یې سخته خوند راکول او له هغه وخت راهیسه مې په ځان خواري پیل کړه. هغه وایي زما په روزنه کې د نور علي زدران ونډه زیاته ده. هغه خپله ښه توپ وهونکی و او تل یې ما ته مشورې راکړې او روزلی یم. ابراهیم زدران وایي تل ویکټې ته په کتو توپونه ترسره کوم، که ویکټه سخته وي یا اسانه وي همدغسې لوبه کوم، خو په هغه ویکټې منډه جوړول خوند راکوي چې سخته وي، ځکه چې په اسانه ویکټې منډې جوړول اسانه وي او که په سخته ویکټې منډې جوړې کړي نو دا بل خوند لري. نوموړی وایي ویرات کوهلي، روهیت شرما، کې آیل راهول او بابر اعظم هغه لوبغاړي دي چې زه یې لوبې زیاتې څارم او غواړم چې د دوی په څېر لوبغاړی شم، ځکه دوی ډېر ښه کرکټ کوي او تخنیکي لوبېږي. هغه زیاتوي ورو او چټک توپ اچونکي ټولو لوبولی شم، مشکل ورسره نه لرم، خو په کرکټ کې یوازینی توپ اچونکی راشد خان دی چې لوبول یې یو څه سخت دي. دا او د کرکټ درې واړه فارمټونه مې خوښېږي او لوبولی یې هم شم. په کرکټ کې لویه لاسته راوړنه مې ملي لوبډلې ته راتګ دی
او بیا په لومړۍ ټسټ لوبه کې د بنګلادیش په وړاندې 80 منډې جوړول دي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.